بسم الله الرحمن الرحيم د نرګس خوشبوئی زلا وجود بیا د نرګس موږ په لوړ مورال د امنیت ساتنې ته ژمن یو. یوه مسلکي او مجهزه محافظتي قطاع په هیواد کې د کوچنیو پورونو د ورکړې یا بانک قرضهای کوچک د امنیت ساتنې لپاره پر دنده ګمارل شوی او پر لوړ مورال او قوي هوډ سره د هیوادوالو د شتمنیو د ساتنې لپاره ګوته په ماشه ولاړ دي. په دې ویډیو کې د کابل ښار په شهرنو سیمه کې د کوچنیو پورونو د ورکړې له بانک څخه د امنیت ساتنې امنیتي راپور وړاندې کیږي. آرام صحیح تعال صحیح پورونو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي بشئ. ژمن او مسلکي ساتونکي د امنیت ساتنې لپاره چمتو ولاړ دي. د کوچنیو پورونو د ورکړې بانک دا د دې بانک مرکزی دفتر دی. دا بانک په هیواد کې د وړو سوداګریزو هڅو ملاتړی دی. یاد بانک د کوچنیو پورونو په ورکولو سره د کاروبارونو، کورنیو او ځوانانو مالی لاسرسي اسانه کوي. د بانک څانګې په ټول هیواد کې فعالیت لري او د اقتصادي ګډون او مالی شمولیت د زیاتوالي لپاره کار کوي. د دې بانک د امنیت ساتنې لپاره د کورنیو چارو وزارت اړوند د عامه ساتنې ملي تصدۍ امنیت یو مجهزه او مسلکي امنیتي قطاع پر دنده ګمارل شوې ده چې شپه ورځ د بانک د امنیت د تامین لپاره هڅې کوي. دا ځوان اجمل جبارخیل نومیږي او د پور اخیستلو لپاره دې بانک ته راغلی. نوموړی وایي د امنیت ساتونکو چلن مسلکي دی او د دوی له خدمتونو خوښ دی. هغه زیاتوي چې د بانک په داخل کې یو ډاډمن امنیتي چاپیریال رامنځته شوی او خپلې چارې په بشپړ اطمینان سره ترسره کوي. زه دلته د فرست مایکرو فاینانس بانک یو مشتری هم دلته اکاونټ لرم. موږ چې دلته کله راځو د محافظت عامې ساتونکي چې دي امنیت ډېر ښه تطبیق ساتلی دی او موږ د دې نه راضي یو. موږ په ډوډه زړه بانک ته راځو، خپل ترانزیکشن پس کوو او بیرته کور ته ځو. د کوچنیو پورونو د ورکړې بانک د داخلي امنیت رئیس سید هارون مجددي وایي د عامه ساتنې ملي تصدۍ امنیت د محافظتي قطعې حضور د بانک د امنیت او مالی چارو د خوندیتوب لپاره حیاتي اهمیت لري. د نوموړي په وینا د دغو مسلکي او مجهزو ساتونکو په شتون کې د بانک امنیت په بشپړ ډول تامین دی. منګه د تصدۍ ملي محافظت عامې سره د امنیتي تړون لرو. په دغه تړون کې چې کوم مجاهدین د امنیت د خوانه موږ ته دلته ګمارل شوي دي، موږ د هغې د وظایفو څخه د هغې د خدماتو څخه په کامل شکل رضایت لرو. دلته زموږ کارمندان د بانک قرضهای کوچک هم چې څومره ما سروې کړې ده د تصدۍ ملي د مجاهدینو څخه چې فعلا دلته موږ ته خدمات وړاندې کوي او خپل دندې مخ پر وړاندې وړي، مکمل او کامل رضایت لري. د محافظتي قطعې قمندان مجاهد میراجان وفادار د خپل مسلکي ټیم په استازیتوب د بانک رهبرۍ او ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې ساتونکي شپه ورځ د دې بانک د امنیت د ساتنې په موخه پر دندو بوخت دي. الحمدلله دلته چې موږ څومره د محافظت ګردون او قمندانون لرو ټول ښه چمتو ښه منظم دي او اطمینان ورکوم ټولو ته چې انشاءالله والعزیز د امنیت په نګانه امنیت ښه چمتو ښه خوندور دی او کې مشکل انشاءالله نشته. موږ په ټول هیواد کې د خپلو هیوادوالو د شتمنیو ملي او نړیوالو پروژو د امنیت ساتنې لپاره دا مسلکي او مجهز ساتونکي پر دندو ګمارلي دي چې لله الحمد په پوره زړورتیا او اخلاص سره د امنیت تامین لپاره ژمن دي.